دا یو پاکستانی ژوند له ټول افغانستانه مهم دی. سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. دا پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر وایي د یو پاکستانی ژوند له ټول افغانستانه مهم دی. هغه دا خبره پرون چهارشنبې د پاکستان د دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محصلانو ته په یوه غونډه کې کړې ده او ویلي دي چې هغه کسان به چې د ده په خبره د دوی پر اولادونو بریدونه کوي تعقیبوي. عاصم منیر همدارنګه ویلي کله چې پاکستان خپلواک سو، افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان له غړیتوب سره مخالفت وکړ. هغه زیاته کړه ستونزه دا ده چې د پاکستان وګړي تاریخ نه لولي. ښاغلي منیر د افغانستان د مخالفت دلیل بیان نه کړ، خو دا هیواد تر اوسه د ډیورنډ کرښه چې په دواړو غاړو کې پراته قومونه سره جلا کړي په رسمیت نه پیژني. دا پاکستانی ایکسپریس تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې جنرال منیر هغو اعلامو ته په اشاره چې د پاکستان د ختیځو او لویدیځو ګاونډیانو سره د دې هیواد د بهرني سیاست لومړیتوبونه په نښه کوي له هند سره روغه جوړه رد کړې ده.